انسان تلوار کوونکی مخلوق دی. همدا اوس زه تاسې ته خپلې نښانې درښیم، تلوار مه کوئ. دوی وایي ښه نو دغه اخطار به کله پوره کیږي که تاسې رښتونې یاست. کاشکې دغو کافرانو ته د هغه وخت څه علم وایي چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپلې شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي. له تا نه مخکې پیغمبرانو پورې هم ملنډې وهل شوي دي، خو په هغو پورې ملنډې وهونکي په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې یې پرې کولې. ای محمده، دوی ته ووایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه وژغورلی شي، خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. آیا دوی داسې څه خدایان لري چې زموږ پر ضد د دوی ملاتړ وکړي؟ هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زموږ ملاتړ ور په برخه دی. اصلي خبره دا ده چې دغو خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پرلپسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه. خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو؟ نو آیا دوی به برلاسي شي؟ دوی ته ووایه چې زه خو تاسې ته د وحي په اساس اخطار درکوم، خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. او که ستا د رب عذاب لږ غوندې هغو ته ورسیږي نو سم د لاسه به فریاد وکړي چې هی زموږ بده بخته، په رښتیا چې موږ ظالمان.